الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد توحید عقیدی درسونو سلسله کې شپږم نمبر سوال ته رسیدلو. د دې نه مخکې د صحت تعریف او نجومي تعریف او دغه شانته د پالګر تعریف دا بیان شو. و سوال دا ده چې ما حکم السحر وتعلمه، د سحر او جادو حکم څه دی او داغي علم حاصلول او داغي پوهه حاصلول د دې حکم څه دی شریعت کې؟ جواب دا السحر كله محرم وكفر تعلمه وتعليمه لا يباح شيء منه. سحر جادو دا ټول حرام دی، کفر دی، کدا زده کول دي کبل ته خودل دي، دا ټول په شریعت کې حرام او دا کفر دی. او لا يباح شيء منه، هیڅ یو شی د دینه جایز نه دی. کڅوک وسی یادوم دام کفر دی، کچایت کله نور دی خدای دام کفر دی، نور ته خي هیڅ یو برخه او هیڅ یو جز در دینه جایز ده نه دی. قال تعالى لترى قرآن کی فرمایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بدې باندې دلیل چې سحر کفر دی. دا دلیل ده چې الله قرآن کې فرمای سلیمان علیه السلام کفر نو کړي، لیکن شیطانانو کفر کړو چې خلکو ته به جادو سحر دا به خودو. الله ملائکه د امتحان لپاره دنیا ته را لېږلي وي چې سحر دا خلکو ته وخی. هغوی به شاګردانو ته ویل انما نحن فتنه فلا تکفر، دا خبره واوره چې مونږ امتحاني، ته کفر مه کوه په تعلیم د سحر باندې. دا سحر مه یادوه، د یادول دا کفر دی. نو مقصد دا چې کفر د سحر جادو د دې تعلیم کول دا بل ته خودل دا ټول کفر دی او دا په شریعت کې حرام دی. بل سوال دا ما حکم مطالعه ابراج الحظ والمستقبل والتصديق بها، څه دی حکم د مطالعه کولو داغه برجونو چې هغه ستوري دي باغې باندې برخه معلومیږي او د آینده علم او تعلیم دا باغې کې پروت دی او په دې باندې تصدیق کول د دې حکم څه دی؟ ابراج علما د فلک چې دي دوی راپاسېدل، ځینې ستوري چې په اسمان کې موجود دي هغې ته خاص نومونه کېښودل او هغه دغه شانته په علم النجوم باندې پیژندل کیږي، هغې ته نوم کېښود ابراج. او دا برجونه چې دي ابراج چې دي دا یې د کال چې کومې 12 میاشتې د هغې په اندازه باندې دوی دا ابراج او برجونه دا جوړ کړل او د هرې میاشتې لپاره خپل خاص دغه شانته هغه برجو. او دی ظالمانو به داسې کار کړی دی چې د میاشتو لپاره خاص یو برج دی او د هر برج دپاره هغې کې خاص کارونه لیکلي، دا کار دا کار دا کار دا کار، مالداري، غریبي، بېروزګاري او مړه کېدل او واده پې ښه راتلل او واده پې ښه نه راتلل. داسې کار د کوم چې د ژوند څومره کارونه دي دا په دې 12 برجونو کې چې په دې میاشتو باندې تقسیم کړل، په هر برج کې دا کارونه به لیکلي دي. خو داسې کارونه لیکلي دي د کوم برج کې چې کوم کارونه لیکلي دي کوم میاشتې سره تړاو ساتي دا د دې بل نه مختلف دي. هر برج کې یعنی ځان له کار مختلف کار دی. دا د نجومو د علم دی. او به یې کار کړی دی چې اوس ته ورله ورغلې خو خامخا په یو کال کې به پیدا شوی، ستا پیدایش به په یو میاشت کې شوی که نه؟ نو کومه میاشت کې چې ستا پیدایش شوی او کوم برج کومه میاشت دپاره جوړ کړی هغې ته رجوع کوي. نو هغې کې چې کوم کارونه دي هغه پار اخلي او په تا باندې تطبیقوي. دې باندې پوه شو انشاءالله.
لکه دا زموږ د افغانستان د میاشتې کومې دي اکثر د نجومیانو علم هغې کې دغه میاشتې دي یو برج یې نوم ایښی دی هغه برج الحمل بل یې ایښی دی برج الثور جوزاء سرطان اسد عذراء میزان عقرب قوس جدي او دلوه حوت دا د دې دغه برجونو نومونه دي او دې کې به دغه شان د مختلف هر برج کې خپل خپل کارونه لیکلي دي او د چې کومه میاشت کې پیدا شوی هغه میاشت به دې ورته وي تاریخ پیدایش چې کومه میاشت ده او ستا دغه شان دغه فال چې دی کوم دی ستا هغه د نجومینو او علم چې کوم دی هغې ته به رجوع کوي هغې کې چې کوم کارونه و هغه به په تا باندې تطبیقوي ستا په دې جول کې به داسې کاري داسې کاري داسې کاري او دا زمونږ دا سادهګان مسلمانان څه کې هغه به یې مني هغې باندې به عمل کوي نو سوال دا دی چې دغه علم مطالعه کول او مستقبل کې د هغې باندې عمل کول او د هغې تصدیق کول د دې حکم څه دی جواب دا دی هي من اعمال اهل الجاهلیه دا د جاهلیت د کارونه یو کار دی جاهلیت د وخت عمل دی وهي داخله في تصديق العرافين والمنجمين في ادعاء علم الغيب او دا علم هم داخل له د کوم چې د پالګورو علم دی کوم چې د نجومینو علم دی چې هغوی کې ادعا د علم غیب پرته ده نو دې کې ادعا د علم غیب پرته ده ته د یو انسان د ژوند دپاره په آینده باندې فیصلې کول چې تاسې به داسې او ته به داسې او ته به ځکه ستا علم یې دا لیکلی دی سبا ورځ معلومه ده څه به کېږي او ته له سبا نه چې بلکې د ټول ژوند فیصله وله دغه شان ته کېږي هغه مایوسه کې او د هغې تصدیق او عقیده به دې باندې جوړې نو دا هم د علم غیب دعوه ده دا هم د آینده د علم غیب دعوه ده او علم غیب باره کې الله تعالی څه فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله ووایه پیغمبره دې خلکو ته په اسمان کې یا په ځمکه کې داسې کوم مخلوق نشته چې هغه د پټو شیانو باندې پوه شي الا الله مګر د آینده او د هر څه علم د الله ته دی الله صرف په دې باندې پوهېږي الله قرآن کې څه فرمایي قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله پیغمبر ته الله وایي دې خلکو ته وایه چې زه د خپل ځان دپاره د ګټې د خیر او دغه شان ته د نفي هیڅ قسم اختیار زه نه لرم مګر هغه څه ماته رسېږي چې د الله خوښه شي هغه څه ماته رسېږي چې د الله خوښه شي ولو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسني السوء او که چېرته ما ته د علم غیب پته وي او زه په علم غیب باندې پوهېدلی ما به د خپل ځان دپاره ډېر زیات خیر جمع کړی وی ما د په ژوند کې هېڅ قسم کوم تکلیف او کومه رسوایي دا ماته نه وی رسېدلی الله پیغمبر څومره تکلیفونه رسېدلي دي هغه به دشمن نه وېرېدو هغه به غزاره چې دا او تدبیر به ورته نیو هغه به دغه شان پروګرام د ژوندګۍ د ژوند به نیو هغه خلکو ته وی ای پیغمبر دې خلکو ته وایي چې زه خپل ځان دپاره اختیار د نفي اختیار د ګټې اختیار د خیر دا نه لرم مګر د هر څه زما الله ته وعده او د الله په مشیت باندې کېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت ابو داود دی په صحیح سند باندې من اقتبس شعبة من النجوم د الله پیغمبر فرمایي چا چې ازده کو یا واخیستو یوه برخه د علم النجوم نه چا لکه ستوري کې یعنې دا پال کتل دغه شان ته په ستورو باندې عقیده ساتل او د ستورو د علم چا یو جز یوه برخه دا واخیستو ازده کو فقد اقتبس شعبة من السحر یقینا دې سړي حاصل کو او دې سړي واخیستو یوه برخه د سحر او جادو نه زاده ما زاده څومره چې د علم د نجوم زیاتوي او هغې کې پرمختګ کوي او هغې مسلې زده کوي هغومره دغه شان ته د سحر علم هغه یادوي او هغونه به د سحر او جادو علم دا زیاتېږي او جادو حرام دی یعنې دا دواړه خور او ورور دي د نجومیت علم او دغه شان د سحر او جادو دا دواړه خور او ورور رنګونه سره بدل دي دا دواړه دغه شان ته زموږ استاسو عقیده د توحید د هغې غله دي د هغې ډاکوان دي او هغه زموږ استاسو خرابوي دې ته متوجه کېدل پکار دی نن سبا دا مسلې ډېرې زیاتې شوي دي تا ته به وایي چې زه قاري صاحب یم او تا ته به زه مولوي صاحب یم دعوې به ورته کوي پوسټرې به یې لیکلي دا د هغه دی والله که دا ښه شوی دا زه ته خپل ځان یادوم که دا داسې ښه شوی که نه عربي خو مې یو څه ټکې زده ده قرآن او حدیث باندې یو ټکې پوهېږو نو موږ به هم دا کار کولی موږ ولې دنیا دا ستړتاوې تېرولې دغه شان تېرولې یو پال به خلکو له په 10,000 روپۍ کتلې او تا به دغه شان ته لیون نه کتلي نو دا محترمین دا حرام دی دې له ورتلل د دې کار کول د دې شاګردي کول په دې باندې عقیده نو بیا دا د توحید د عقیدې نه لاس وینځه
جون به دې دغه شانته هغه به د یو څه نه څه خوږي خو مر به د بې ایمانۍ او اخره کې د راپاڅېدل دا به د مشرکانو سره او د الله دشمنانو سره الله زموږ او ستاسو د عقیدې حفاظت وکړي او داسې غلطو عقیدو نه الله موږ او تاسو وساتي زموږ او ستاسو مرګ د الله تعالی په توحید عقیده باندې کړي وصلی الله علی نبینا محمد